سلامونه. کله مو فکر کړی چې څنګه دوه کسان په یو حالت کې وي خو یو یې خوشي تجربه کوي او بل یې غم؟ دا څنګه کیدای شي؟ نن به موږ په دوو پخوانیو تمثیلونو کې ډوب شو چې همدا راز را برسېره کوي، دا چې څنګه زموږ باطن کولی شي زموږ ظاهر په بشپړه توګه بدل کړي. نو کیسه په یو ډیر شخصي انداز پیلېږي. لیکوال صافوای چې دا کومه وچه فلسفه نه ده، دا له زړې راوتلې خبرې دي د یو تجربه کار کس لخوا یو ځوان عسکر ته. همدا خبره مونږ ته وایي چې د کیسو ته باید د ژوند په ډګر کې د عملی لارښوونې په سترګه وګورو. لومړی کیسه مونږ یوې پراخې او خطرناکې دشتې ته بیایي، خو دا یوازې د شیګو او ګرمي خبره نه ده، دا د ژوند د ننګونو یو انځور دی. او دا کیسه مونږ ته د ژوند د پاتې کېدو د دواړو بیلو لارو په اړه یو ډیر ژور درس راکېږي. نو مرکزی خبره ساده خو ډیر ژوره ده. ژوند یوې لایې دشتې په شان دی. لس فکر کوئ مونږ ټول په دې سفر روان یو، لا ناڅرګندون حالاتو، اړتیاو او خطرونو سره مخامخ یو. نو لویه پوښتنه دا دی چې په دې دشته کې به څنګه په امن سفر کوو. په دې کیسه کې موږ له دوه ډوله مسافرو سره مخ کېږو. یو مغرور دی، فکر کوي چې د هر څه په خپل زور کولی شي. بل عاجز دی او پوهیږي چې د یو ځواکمن مشر مرستې ته اړتیا لري. د دوی انتخابونه د دوی سفرونه بیخي سره بدلوي. راځو وګورو چې څنګه. نو هغه ځواکمن نوم چې عاجز مسافر یې کاروي بسم الله ته، یعنی د خدای په نوم. خو په دې کیسې کې دا یوازې دوه کلمې نه دي، دا د یو لوی ځواک سره د تعلق او باور نشانه ده. دا په دې اعتراف ته چې مونږ یازې نه یو او زمونږ خپل ځواک محدود دی. او پایلې صدا کله چې عاجز مسافر د هغې مشر نوم اخلي، نو په ډېرې اسانۍ او ډاډ سره له دشتې تیریږي. دا مونږ ته ښیي چې څنګه په یو لوی ځواک توکل کولی شي ورته په ډاډ بدل کې. هغه یوازې نه دی، هغه خوندې دی. خو د دې هغه بل مسافر کیسه بیا بیخي سرچپې ده. هغه چې یا ځای په خپل ځان مغرور دی، خپل سفر یې په ځان دوزخ کړی دی. د هغه ژوند له پرلپسې ویرې، کړاو او یوازیتوب څخه ډک دی. اسرازو دویم تمثیل ته دا کیسه بیا خبره یو ګام نور هم وړاندې بیایي چې په چا تکیه کول یوه خبره وي، نو زموږ خپل لیدلوري څومره ځواکمن دی. دا کیسه څېړي چې څنګه دوه کسان په یو ځای کې ولاړ وي خو بیخي دوه مختلفې نورې ویني. دلته هم له دوه مسافرو سره مخ کېږو، خو دا ځل د دوی ترمنځ تفاوت دا نه دی چې په چا تکیه کوي، بلکې دا دی چې د دنیا ته په کومو سترګو ګوري. د دوی دا دوه مختلف نظرونو د حقیقت په اړه یوه اساسي پوښتنه راپورته کوي چې دوی یې تجربه کوي. د هغه ځان غوښتونکي او بدبین مسافر لپاره نری یو ډیر تیاره او وحشتناک ځای دی. هرې خواته چې ګوري دشمنان، کړاو او بې عدالتي ویني. دا ورته یو دوامداره عذاب ښکاري. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا یوازینی حقیقت دی؟ خو د هغه مسافر لپاره چې په زړه کې ایمان لري، همدا دنیا په یو خوکی ځای بدله شوې. هر څوک ورته د دوست په سترګه ښکاري، هر غو ورته د شکر او ستاینې ترانه ښکاري. دا یو داسې ځای دی چې له ملګریات، خوشحالي او ژورې مننې ډک دی. نو کله چې موږ دا دوه کیسې سره یو ځای کړو، اصلي پیغام یې څه دی؟ خبره بیخي روښانه دی نه. دواړه کیسې موږ ته دوه لارې په ګوته کوي. یو لاره د امن او خوشي په لور ځي او بله د ویرې او کړاو په لور. او د دې دواړو لاړو انتخاب زموږ په باطن پورې تړلی دی، یعنی زموږ په توکل او لیدلوري. همدا د خبرې اصلي مغز دی. د تمثیلونه وایي چې هغې نورې چې موږ یې تجربه کوو په اصل کې د هغې عینی انعکاس دی چې موږ یې له لارې ورته ګورو. او په پای کې دا کیسې موږ له یوې وروستي خو ډېرې مهمې پوښتنې سره پرېږدي چې د لومړۍ کیسې انځور بیرته موږ ټولو ته راجع کوي.